جایبزونه ده دا خدای مو مه خراب کړي دا خدای چې دا ستړي اسلام پر کرارو پر رابني چې د کونډیانو د یتیمانو پر سر یې لاس نیولی دی الله دې ښه ورسره وکړي دا چې ټولو مسلمانان پر کرار دي چې الله پاک چې دا بلا ورکړي چې الله پاک چې ټولو مسلمانان پر کرار او پر ارامه کړي زما بچی مې په زنځیر تړلی لیونی راته ناست دی دوه بچیان مې د روزانې خاوندان راته ناست دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين درنو دوستانو او درنو وطنوالو الحمدلله د کمر خیریه بنسټ له لوري دا دی د کمر خیریه بنسټ چې په کندهار ښار کې هم کندهار ولایت کې هم توزیع لري دا چې په اوسنیو شرایطو کې د غریبانو لاس نیول او د غریبانو او یتیمانو په سر لاس تېرول د هغوی ضرورتونه پوره کول ځکه اړین دي چې یو خو قرنټین دی چې هېڅوک هم کار نشي کولی د کار زمینه نه ده برابره او دوهم روژه روانه ده ځکه موږ پوهېږو چې د افغانستان خصوصا د لوی کندهار اکثره خلک بېروزګاره دي هغه چې په روزګار دي هغوی کارونه دا ډول دي چې سهار کار ته ولاړ سي کوم پیسې چې لاس ته راوړي هغه ماښام خوري دا چې د قرنټین په وجه باندې کارونه ودرېدله روزانې نه وي یا مطلب هغه کسان چې هغه رکشې چلوي یا هغه چې هغه د بارباري موټران چلوي د هغوی کارونه هم په دغه وخت کې درېږي هغه کسان چې ریړۍ چلوي هغه کسان چې د پر تړه باندې دوکانونه کوي یا شیان خرڅوي د هغوی کارونه هم درېږي نو په دې باب باندې د هر چا لاس نیول تر هر وخت په اوس وخت کې اړین دي نو کمر خیریه بنسټ چې هم دا دی غواړي چې په کندهار ولایت کې توزیع ولري چې انشاءالله هغو ته به موږ توزیع کوو او هغه ته چې کمر خیریه بنسټ ته د با احساسه وطنوالو له لوري هغه که د دې په داخل کې دي که په خارج کې دي چې د هغو له لوري هغه څه چې خپل یا صدقې دي یا خیراتونه دي یا زکاتونه دي چې هغه ورکول سوي دي انشاءالله هغه به مستحق کورنۍ ته نن موږ توزیع کوو انشاءالله موږ د نن په توزیع کې 10 کلمه شیان لرو چې په هغه کې اوړه هم دي غوړي دي وریجې دي او بره ده چای دي لوبیا ده نخود دي او دا رقم صابونان دي او د میکروب ضد دوا ده نو انشاءالله دا شیان به موږ دغه کورنیو ته توزیع کوو حاجي صاحب خیر اوسې د کمر خیریه بنسټ له لوري تاسو ته د کندهار ټیم لخوا تاسو ته دغه شان توزیع کړله انشاءالله ستاسې به څه ګزاره په وسي چې الله دې یوازې درکړي موږ یوازې نه لرو الله دې درکړي دا پاک چې د کابل کې حاجي صاحب ټولو دغه مسلمانانو سره امین هغه کسان چې مالدار یا شتمن دي د هغو دپاره کوم پیغام لري د خپل وطنوالو دپاره الله چې ټولو مسلمانان پر کرار دي چې الله پاک چې دا بلا ورکړي چې الله پاک چې ټولو مسلمانان پر کرار او پر ارامه کړي د ټولو مسلمانانو په غم کې دي د ټولو مسلمانانو سید خیر اوسې السلام علیکم الله جایبزونه ده دا خدای مو مه خراب کړي دا خدای چې دا ستړي اسلام پر کرارو پر رابني چې د کونډیانو د یتیمانو پر سر یې لاس نیولی دی الله دې ښه ورسره وکړي الله دې د کونډیانو د بېوزلو خلکو دعاوې الله دې قبول کړي الله پاک خدای دې درته قبول کړي پاک خدای دې عوضونه درکړي موږ یې یوازې نه لرو الله دې عوض درکړي خدای پاک دې عوضونه درکړي کونډیان یې یتیمان یې بېکسو بېوزلي یې ولاکه د 12 خواري لا راباندې ودرېدل زما بچی مې په زنځیر تړلی لیونی راته ناست دی دوه بچیان مې د روزانې خاوندان راته ناست دي
چې روزانه له درېدلې د کونډه یم یتیمان راپسې د خواره وزارم الله پاک دا جای بسونه دا جای بس نه لري. خیر اوسې.